سلامونه نیکی هیلې دوستانو یو ځل بیا زه یم عبدالولي د کراچۍ نه او زما دوست سکندر د پېښور نه او دا ځل موږ یو په باکو اذربایجان کې په جون جولای کې یخني ده جون جولای نه دا ټایم سپټمبر دی شاته تاسو کتلی شئ دا فلیم ټاور د دې چې ډېر مشهور ټاورز دي د دې شان دی او د دې چې تاسو کتلی شئ د ښکلی د باکو ښار د دې نظاره سمندر دی وروره بلډینګونه دي او موږ ګرځو تاسو ته ښایو دلته خو خیر موږ د پښتون په تلاش کې نه یو راغلي خو لیکن موږ تاسو ته ښایو چې دا څنګه ځای دی د دې څومره خلک دي کم کلچر دی او څومره ښکلا ده څومره ارزانه دی څومره ګرانه دی دا ټول معلومات تاسو ته درکوو نو راځئ زموږ سره چې باکو په اذربایجان یار زه اوس دلته راغلم دا حیدرعلیو سنټر ورته وایي په دې باکو سټي سنټر سره نږدې دلته یو داسې خوبصورته ځای دی چې چار چاپېره چېرته هم ستا نظر لګي نو هلته به تا ته شنه شنه ښکلي ښکلي چمنونه ښکاري او ښکلي او نظارې ښکاري او یو ډېر ښکلی موسم دی او ډېر مزهناک ځای دوی جوړ کړی دی سیلانیانو دپاره او دغه کې دغه چې کوم ځای دی سنټر دی کلچر سنټر دی په دې کې د دوی کلتور پروت دی دننه یعنې د دوی لباس څنګه دی د دوی چې کوم نور کالي وغیره دي او سامان وغیره او د دوی چې کوم خوراک وغیره دی د هغې ټول شیزونه چې کوم دي په دغه ځای کې دننه پراته دي په دې حیدرعلیو سنټر کې حیدرعلیو د دوی اولنی صدر او مشر و اوس مړ دی خو د هغې ټول دوی دغه سنټر دی ورسره د آی لو باکو ساین یعنې زه د باکو سره مینه کوم د هغې نشان دی دې سره خلک راځي تصویران وباسي سیلانیان تاسو کتلی شئ دا ټایم هم سیلانیان لګیا دي تصویران ورسره وباسي او ډېره ښکلې نظاره ده یار دلته کې مطلب تصویر بس چې دلته وباسي نو پیسې تقریبا وصول شي او څه ناڅه دا اوس چې زه کوم ځای کې ولاړ یم دې ته وایي فاونټین سکویر او دا یو مین چوک دی دلته په باکو کې دلته کې ډېر سیلانیان خلک راځي چکر ته لوکل هم راځي او بار والا خلک هم ټول هم دلته راجمع کېږي او شاته چې لږ مخکې لاړ شي هلته نظامي سټریټ هم دی نو ښه هله ګوله او ښه رش وي دلته کې خلک راځي چکر ته او مزې کوي دې کې نو ماښام ټایم کې دلته رش بیخي زیاتي دنیا جهان خلک راغلي که چېرته ماښام زه واپس رالم زه اوس مخکې ځم نو بیا به تاسو ته یو ځل بیا هم وښایم که نه نو ډېر ښکلی ځای دی یار والله مزه کوي دلته دا وړې وړې کیبینونه یا ډبې ټایپ دلته کې ښکلي ښکلي دا هم شته دی کې آیسکریم وغیره میلاویږي او نور واړه واړه شیزونه میلاویږي برګرې وغیره ځای په ځای باندې واړه واړه دوکانونه یې جوړ کړي دي کیبینونو ټایپ ډېر ښکلي دي دا اوس د فاونټین سکویر سره بس دا نږدې نظامي سټریټ ته لاړ تللی دی او ډېر ښکلي ارکیټیکچر دی بلډینګونه داسې جوړ دي لکه یورپ نو موږ اوس روان یو دا تاسو ته ښایو دا جنۍ چې کوم دی موږ ته دا دغه هم راکوي وایي دا پرفیوم دي دا چک کوي نو والله پرفیوم خو ښه دي وروسته چې راشو چک به وکړو موږ سره دا سیټ روان دی ښه مزو کې وروره جورجیا ته یې ټکټ کړی دی بیا به ځي لندن ته مزې به کوي دا انټرنیشنل ټریولر دی او دا ځای چې کوم دی دا ډېر زیات خوښ شو مخامخ اوس چې کوم دی موږ راورسېدو نظامي سټریټ ته
سهار مو په خیر دوستانو. زه نن چې کوم دی سهار کې بس د ایرپورټ ته راغلم. دلته دوه ایرپورټه دي باکو کې، دا یو وړوکی دی یو بل غټ هم دی. نو زما اوس فلایټ دی جورجیا ته، هلته روان یم. او باکو ډېر ښه ځای دی یار، ډېر مزېدار ځایونه دي پکې د چکر دپاره او ډېره مزه یې وکړه. او اذربایجان هم ډېر ښه ځای دی. دوی مطلب دا دی چې ډېره ترقي کړې ده، خپلو خلکو دپاره یې ډېر ښکلي ښکلي ځایونه جوړ کړي دي او سهولتونه یې ورکړي دي. مطلب خپل ژوند یې قیمتي جوړ کړی دی، لانجې پونجې نشته او ښه ماډرن حساب کتاب دی. نو تاسو زما دا چینل سبسکرایب کړئ که زما ویډیوز تاسو خوښ دي او نورې ویډیوز تاسو غواړئ چې زه جوړې کړم، نو بیا خامخا زما دا چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو هم لایک کړئ. نو د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د خدای په امان.